बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार یو پیره بیا تاسو سره زما عزتمن درون خويندو نن زه تاسو ته هغه نشانیانې هغه نښې ښیم چې کومې ستاسو په خپو کې به موجود وي، خو تاسو ته به اندازه کېږي چې ستاسو جگر یعنی ستاسو لیور دا صحتمند دی یا نه دی. یعنی د جگر چې کومې بیماریانې یا د جگر د مختلف بیماریانو چې کوم اثرات ستاسو په خپو باندې کېږي نو هغه څه دي، او که تاسو ته چېرې خدای دې نه کړي ستاسو په خپو کې دا علامات موجود وي نو تاسو ډاکټر سره خامخا مشوره وکړئ، ځکه چې دا د جگر یعنی لیور د هغې نقصان هم کیدی شي. د ټولو نه اول جگر چې کلم هغې کې نقصان وي، هغې کې بیماری وي، نو په بدن کې پروټین کم شي، او خاص کر چې کم پروټین ټول نه زیات کمیږي یعنی کرونیک لیور ډیزیز کې اده البیومین چې کلم ډیر کم شي نو دغه خلکو په خپو کې پړسوب راشي. یعنی کله چا دواړه خپې پړسیږي نو د دې وجود کې البیومین پروټین کمی راتلی شي، او د دې البیومین پروټین کمی د وجې نه د دې خپې پړسیدی شي. دا په کومو څیزونو کې کیږي چې یا د دې کس جگر کمزوری دی او یا چې کم دی د ګرده کمزوری ده. دې نه علاوه د زړه مختلف بیماریانو سره هم د خپو پړسوب یعنی پیډل اډیما دا راتلی شي. خو که د چا خپې پړسیږي نو هغه دې ضرور خپل ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه چې هغه ته د جگر ګردې یا د زړه مسلې کیدی شي. دې نه بعد بیا چې کوم ډیرو خلکو سره کیږي اجي جناب د خپو سوځې دی. اوس اکثر خلک وایي زما خپې سوځي، د شپې مې خپې سوځي یا روزانه زما خپې سوځي، نو دا د خپو سوځې چې کوم دی دا اسې نه وي. دا مختلف قسم ټاکسینز لکه زمونږ جگر زمونږ ګرده دا د وجود نه مختلف قسم زهرجن مواد لرې کوي، فلټر کوي. نو کلم چې د ګردې یا د جگر دا فلټر کمزوري شي، مختلف قسم زهرجن مواد چې په کوم کې لیکټیک اسید، په کوم کې یوریک اسید، کریاتینین، امونیا، دا مختلف سیزونه دي چې دا راشي او دا زموږ نرو انډینګز یعنی زموږ خپل لاسونو کې چې کوم نروز دي کوم اعصاب دي هغې باندې کینی، هغې کې جمع کیږي، او د هغې د وجې نه د خپل لاسونو تلو سوځې او داسې مختلف نور سیزونه ورسره راتلی شي. نو د خپل سوځې که ډیر زیات وي نو دا د غټې بیمارۍ علامت هم کیدی شي. بیا جناب دریم سیز ته راځو چې هغه دی خارښ. اوس که په وجود باندې چېرته خارښ دی یا خاص کر خپې ډیر زیات خارښ کوي نو دا خو عام علامات هم کیدی شي، یعنی سکیبیز وغیره یا داسې مختلف چمړې چې کومې مسلې دي اکزیما وغیره. خو که مسلسل خارښ وي، چمړه ټیک وي، نور هر څه ټیک وي، نور څه داسې بیماري نه وي او خپې ایس بیس خارښ کوي، ګرمې وي، ګرمایش کوي، نو دا د فیټي لیور د جگر د کمزورتیا یا د جگر د خرابېدو علامات هم کیدی شي. بیا راځو جناب څلورم سیز ته چې کوم د ډیسکلریشن، یعنی ستاسو د چمړې رنګ بدل شو، زردي پکې راغه، زیړوالی پکې راغو، زیړې پکې راغو چې کوم په سترګو کې یا په چمړه کې یا ایون دا خپل لاسونو چې کومه چمړه ده په هغې کې هم ښکاره کیدی شي چې کوم ته جانډس وایي. هم د جگر د کمزورۍ یا بدن کې نور داسې څه مسلې چې کوم جگر نه علاوه هم راتلی شي لکه هیمالیسیس، وینه ماتېدل، وینه ختمېدل، وینه سوځېدل، د هغې علامات هم کیدی شي. خو زیاتر د جگر چې کومې مسلې دي نو هغې سره ستاسو د چمړې رنګ دا بدلیدی شي. کرونیک لیور ډیزیز سره ضروري نه ده چې صرف زیړې بنده ته ښکاره شي په دې رنګ کې. د کرونیک لیور ډیزیز او کرونیک کډنی ډیزیز چې کوم مریضان دي د هغې د چمړې رنګ اکثر له داسې خړ یا تور شي، نو ښه سور سپین سړی وي، سور سپین انسان وي، او چې د جگر یا د ګردې بیمار شي نو د هغه رنګ کې توروالی او خړوالی راشي، نو هغې نه هم اندازه کېږي چې یاره د دې کس رنګ خراب دی، ده کې دننه څه غټه بیماري ده. نو اکثر زموږ د پښتانه هم داسې وایي چې یاره رنګ یې خراب دی، څه غټه بیماري ده پکې. نو کلم چې رنګ خرابېدل شروع شي نو دا د غټې بیمارۍ علامات کیدی شي. اکثر خلک داسې وایي چې زما د خپې بالکل ګرمیږي نه، بیخي یخې وي، نور بدن مې ګرم وي، خپې مې یخې وي. نو کلم چې دا خپې یخیږي د دې مطلب دا دی چې د خپو کې بلډ سرکولیشن یعنی د وینې گردش دا ټیک نه دی. چې کلم د وینې گردش ټیک نه وي نو دا هم د مختلفو د رګونو بیماریانو یعنی پریفرل آرټیریل یا پریفرل وینس ډیزیز یا پریفرل ویسکولر ډیزیز کیدی شي، او دې نه علاوه نور هم د رګونو داسې مسلې کیدی شي. هغې نه علاوه کرونیک لیور ډیزیز یعنی هپاټایټس بی او سی د وجې نه چې کوم کیږي د جگر کومې مسلې کیږي هغې سره هم پریفرل سرکولیشن یا د خپو کې د وینې گردش دا کمیدی شي، او د هغې د وجې نه خپې انتهایی زیاتې یخې پاتې شي، نور وجود ګرم وي، خپې یخې وي، نو دام د جگر د نقصان او د بیماری علامات کیدی شي. بیا اکثر خلکو ته ډیر عام خبره ښکاري چې یاره
د انسان خپې چوي د د خپو کې پوندو کې چودې راشي د دې چمړه اوچه شي دا چودل چې کوم دی نو یو خدا د چې اکثر خلک د خپو حفاظت نه کوي خپې غوړی نه خپې صفا وینځي نه یخنۍ کې ګرځي د یخنۍ نه بچ کوي نو چمړه اوچېدل یا د چمړې د موایسچر ختمېدل دا خو یو نارمل عمل دی خو که فرض که د اوړي په موسم کې په ګرمۍ کې هم او یا داسې نارمل موسم کې هم دا کس نور ټیک ټاک دی او د پوندې چوي نو دا اکثر لا د فیټ میل ابزورپشن یعنی زمونږ د جسم چې کومه چربي ده د هغې د هاضمې مسلې کیدی شي د هغې د وجې نه بیا زمونږ د چمړې چې کومه خپله نارمل موایسچر دی یا نارمل چربي ده پکې د هغې کمیدل شروع شي او د هغې د وجې نه دا د خپو چودل شروع شي نو دا هم د ګردې یا د جګر خاص کر د جګر د بیماری علامات کیدی شي بیا دین علاوه مختلف داسې بیماری لکه په خپو کې شوګر نشته یا نور څه داسې مسلې نشته او د خپو کې بار بار السرز جوړیږي زخمونه جوړیږي یا د خپو دا پټې چې کوم دی دا بار بار راښکې کیږي په دې کې کرامپس راځي ستاسو د خپو دا پټې تختی دا کلکې شي نو دا اکثر د الکترولایټ امبیلنس علامات هم کیدی شي چې په وجود کې د نمکیاتو خصوصا د پوتاشیم د کمی د وجې نه دا راتلی شي او دغه څیزونه هم د کرونیک لیور ډیزیز او هم د کرونیک کډنی ډیزیز یعنی د ګردې چې کومې دایمي بیماریانې دي هغې سره کیدی شي بیا بل یو څیز چې کوم دی نو هغه جناب د خپو خوږېدل د خپو دردونه چې کوم یوریک اسید سره یا مختلف داسې څیزونو سره دا راتلی شي نو دا هم د نورو بیماریانو علامات کیدی شي یعنی ضروري نه چې ستاسو خپو خوږېږي مسله هم خپو کې وي دا د نورو بیماریانو علامات هم کیدی شي او بیا د ټولو نه اهم څیز د چا چې د خپو نوکان اوچیږي یا غورځېږي یا رجیږي یا ماتیږي نو دا د آیرن د کمی علامات هم کیدی شي او دین علاوه دا د ګردو او د جګر د بیماری علامات هم کیدی شي بل څیز داسې ده چې جګر سره او ګردو سره په بدن کې الکترولایټ امبیلنس او ورسره هارمونل امبیلنس راځي نو دې سره نور هم داسې ډېرې بیماریانې تړلې وي چې هغه زموږ هارمونز ډسټرب کوي زنانو کې په نارینهو کې نو هغې سره نور هم ډېرې داسې خبرې دي چې تړلې دي نو کله چې تاسو ته داسې بیماریانې یا داسې علامات وي دا داسې علاماتو چې ډېرو زیاتو خلکو کې وي خو هغې ته پته ني نو ځکه مې ستاسو تر مخه کېښودل چې که دا علامات تاسو کې وي تاسو یقینا او ضرور خپل ډاکټر له لاړ شئ مشوره وکړئ چې ستاسو د بیماری یا ستاسو د علامات چې کوم دي د دې تشخیص وشي چې دا کیږي د څه وجې نه او که خدای دې نه کړي داسې علامات یا څه د بیماری څه مسله تاسو کې وي نو د هغې بر وخت علاج وشي چې تاسو د غټو بیماریانو نه محفوظ پاتې شئ الله دې تاسو له روغ صحت درکړي دا ویډیو لایک کړئ دا شیر ضرور کړئ نور ملګرو سره خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان